بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ DRK فوډ چینل. نن زموږ ریسیپي ده چکن چپلی کباب. د چکن چپلی کباب ډیر اسانه طریقه. له موږ سره اوسئ، ویډیو تر اخره وګورئ. د چرګ غوښه به د هډوکو نه جدا کړئ. مرچ، اوږه او ادرک بیا به د ماشین نه وباسئ. او نورې مسالې به موږ پسته پکې میکسوو. 2 کیلو د چرګ غوښه، 1 دانه پیاز، 2 رومیان، دڼیا 2 قاشقې زعفري، سره مرچ 2 قاشقې، زیره 1 قاشق، مالګه 2 قاشقې چایخوري، اناردانه 1 قاشق، اوړه 2 قاشقې، د جوارو اوړه 3 قاشقې، د چرګ هګۍ 1 دانه. دا به ټول ښه میکس کړئ. چې څومره زیات میکسوئ همغونه کباب ښه راځي. او 10 دقیقو دپاره یا 1 ساعت دپاره به یې اخته کړئ او یخچال کې به یې کښېږدئ. کباب جوړوو 15 یا 90 ګرامه اندازه کې موږ کباب جوړوو. تاسو کولی شئ چې غټ او واړه جوړ کړئ او غوړي به هم ډېر زیات نه وي باید. او اور به درمیانه یا متوسط وي. او که چېرته اور هم تیز کړ ډېر نو بیرون نه به سوځېږي او منځ به یې خام پاتې کېږي. نو په ده خاطر په میډیم اور باندې به یې پخ کړئ. که چېرته اوسه پورې تاسو چینل سبسکرایب کړی نه یې نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو نورې نوې ویډیوګانې هم تاسو ته ورسیږي. چکن چپلی کباب ډېر زر تیاریږي. 3 دقیقې بعد به یې سایډ چینج کړئ. تاسو یې هم ټرای وکړئ، جوړ یې کړئ. ډېر ښه مزهدار چپلی کباب جوړیږي. راتلونکو ورځو کې به د بیف چپلی کباب، پشاوري بیف چپلی کباب هم ریسیپي تاسو سره شیر کوو. او د نورو ښو ویډیوګانو دپاره DRK فوډ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. همده سره زموږ نننۍ ریسیپي پای ته رسیږي. بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ریسیپي سره. د الله په امان. ښه وخت ولرئ.